ډاکټر محمد اشرف غني وایي نن زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالۍ جالبه او غوره ورځ ده او له ملا یعقوب یو جهان مننه وکړه او ویل چې ملا یعقوب راته ډېر ګران دی. غني وایي نن می تعبیر پر حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم ټلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان کې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست؟ ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ بخیر یاست؟ ویل یې شکر دی ستاسې صحت د خدای غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرفي شوي باید حق یې ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسم ضمانت کوم د مخکې په توپیر به څو چنده ستاسې زیات احترام وي، قدر به مو وي. هېڅوک به تاسې ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ ترڅو تاسې ته د هوایي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېر شکریه ادا کوم، ډېر دې متاثره کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ما ته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ وه. وزیر صاحب خامخا درګرځم افغانستان به راپورته کوو په شریکه. په دې کې هېڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب خدای پاماني واخیسته. په وروستیو کې ویل د وخت نیولو راته بخښه کوه. خدای پامان. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې د الله پامان.